बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरो څنګه تاسو باندې تحمیل باندې ملیدلی وی چې پاکستان حواله سره د افغانستان چې کوم موجوده حالات دي هغه حواله سره چې کوم سپریم کمانډر د طالبانو هیبت الله غنا ډېر اهم پیغام چې کوم جاری کړی دا خاص کر هغه د عید حواله سره د اختر وړکي اختر حواله سره پیغام جاری کړی چې وو صفاتو باندې مشتمل ده په دې کې درې قسمه نکات دي یو خو هغه چې کوم اړومبه پیغام دی هغه خپل چې کوم د هیواد کم د افغانستان خلکو د لپاره پیغام دی چې په پیغام کې هغه د خپل خلکو د لپاره د اسلامي نظام او د کوم امارت اسلامي نظام دی هغه حواله سره خلک ته یو پیغام ورکړی دی قسم اعتماد کې اخستلو د لپاره یو کوشش شوی دی بل طرف ته هغه د پاکستان حواله سره ډېر اهم پیغام دی چې هغه هم ډېر په دې تناظر کې ډېر ښه یو ښه ګډ جسټس موږ ورته ویل چې یو ښه پیغام ورکړی دی چې پاکستان سره که څومره تنازعات وي یو هم تنازعات نه غواړو بل دا چې پاکستان سره خو بیخي نه غواړو ولې چې پاکستان که یو طرف ته زموږ اسلامي ورور ممالک ته بل طرف ته ګاونډي هیواد سره هغه سره زموږ ډېرې نږدې اړیکې دي لکه د هر لحاظ سره که واچوئ هغه که زبان لحاظ سره واچوئ که مذهبي لحاظ سره واچوئ که کلتوري لحاظ سره واچوئ که خپلوي لحاظ سره واچوئ لکه دا نومږه اکثر کوشش کړی دی چې موږ یو جان او یو طاقت جوړ شو او بل دا چې کم تنازعات دي هغه زموږ خبرو اترو په حواله سره حل کول غواړو ورسره دا پیغام هم ورکړی دی چې مونږه خود مختار ملک یو او په ملک باندې یا کا چیرې بل هیواد څه قسمه لکه د ذکوي یا څه قسمه مداخلت کوي هغه مونږه نشو قبلولې بل طرف ته هغه پاکستان ته او یو ښه پیغام ورکړی چې تاسو راشي موږ سره په کومه موضوع باندې کا ټي ټي پی باندې کا نور مسایل باندې هغه خپل کې ټیبل ټاک په ذریعہ باندې لکه څنګه مخکې هم غوي چې دا خبرې ده په مذاکراتو حل کیږي نو دا د سپریم کمانډر هیبت الله هم طرف نه ډېر ښه پیغام ورکړی شوی دی دغه پیغام سره یقینا چې اوس کوم د پاکستان معاملاتي یو طرف ته چې کوم مشران دي هغه ته هم یو ښه ملاو شنو اوس په مخکې مذاکراتو معاملات شروع کړي شي ورسره څنګه تاسو ویلو چې افغانستان د پاکستان کې د کومه تاسو دی وخت خبره بدا هم کو چې اکثر چې اختر ورځ راغلی نو باونډري چې کم وی خاص کر تورخم شو چمن باونډري شو دا باندې به تګ راتګ سلسله اوپن کړای شو چې ولی و طرف ته خپل وی دی بل طرف ته خپل وی دی چې بغیر ویزه پاسپورت اب هغه تګ راتګ تا به درې ورځې سلور ورځې دا اوپن کړای شو چې تاسو تګ راتګ کولای شئ اوس دیزل کې تاسو څنګه مخکې ما په ټیک ټاک باندې ویلیو چې دا کې اوس خبرې روانې دي خو دې ځل هغوی وایي چې موږ پاکستان حکومت وایي چې یاره دې ځل موږ دا باونډري نه پولو دا شی خو بهرحال لا اوسه پورې خبرې باندې څه فیصله نه شوي خو کولویږي به ځکه ولې چې هغه طرف نه افغانستان حکومت هم په دې حوالې سره هغه کوي چې دغه شانتې نه ده پکار او پاکستان کې هم دغه شانتې چارواکي شته چې هغې دا نه غواړي هغې وایي چې نه زموږ دا نږدې ملک سره خپلوانې دي چې دغه باونډري چې کوم تګ راتګ سلسلې خاص کر په اختر موقع باندې خوشحالۍ موقع باندې چې دا اوپن پکار وي اوس په دې حواله سره چې مخکې سره ځي هغه هم تاسو سره اپډیټ کوو خو دا ورکې مینس کې بل خبر مینس کې تاسو ته ما الریډي درکړه خو سره زو د سپریم کمانډر چې کوم طالبان امیر دی هغه پیغام کې یو خو پاکستان ته ښه پیغام ورکړی دی چې مذاکراتو مې راشي او د کې نور هم نړۍ ته هم یو پیغام ورکړی دریم پړاو کې خو ورځو پیاله د افغانستان په حواله سره هم راځو چې افغانستان خلکو ته پیغام ورکړی چې اسلامي ملک کې او اسلامي شرعي نفاذ کې څه پکار دي او څه پرې کمی نرمیانې وکړي او کم مخته پلان چې کم دی هغه وضع کړی دی هغه پلان کې که تاسو وګورئ چې مغربي ممالک چې کم اونه ډیمانډ کوي چې ښځو حقوق کې او سکول دی کولاو کې شي مغه شانتې مکتبونه کې یا جابس کې نوکریانو په سلسله کې هغه په حواله سره په دې کې څه داسې نشته ولې چې هغې کم حواله ورکړي ده هغې ولې چې اسلامي ممالک چې کم ښځو یا اسلامي شرعي نفاذ کې چې کم ښځو حقوق وي یا کم نمونه ښځو ته تحفظ حاصل وي هغه ټول واضح کړي دي پوینټ ټو پوینټ چې هغه موږ قرآن او حدیث مطابق چې کم رول ریګولیشن کې کم حقوق دي هغه یو دنیا کې ملک نه ورکوي لکه څنګه زموږ امارت اسلام
اسلامي ورکوي او امارت اسلامي کم تحفظ ورکوي ډېرې حوالې هم ورته ورکړي دي. اوس دغه نړیوالې ادارې چې کوم هغه دي هغه ته دا یو قسم جواب دی. بل طرف ته نړیوالو ادارو باندې هم هغه کړی دی چې په دې وخت کې معاشي صورتحال سره نور لحاظ سره چې کوم افغانستان غواړي چې نور ملکونو سره اقتصادي صورتحال باندې هم او نور هغه باندې هم هغه مخته پرمختګ وکړي خو د نظام تبدیلی کی او د خود مختاری تبدیلی کی او یو سره نه منو. بل طرف ته لکه څنګه دا پیغام د نظر کې هم دا کته سوریدلی چې سورزه وړاندې د متحده کوم سکیورټي کونسل دی هغه چې کوم یو ریپورت جاری کړو چې افغانستان حکومت باندې موجوده حکومت باندې چې کوم د اوسه پورې دا نگران سیټ اپ وایي نگران سیټ اپ لکه یو عبوري حکومت هغه باندې دا الزامات لګولیو چې د ځینې اوس هغه د کم مذاکرات یا کم معاهده کړي وي د دوحه قطر هغه کوله خلاف ورزي روانه ده او خاص کر چې افغانستان کې او دا وړاندې غدا معاهده کې چې د افغانستان خاوره به د دهشتګردو لپاره نه استعماليږي خو داسې د ثبوتونه ملو شوي دي چې القاعده او ټي ټي پی او خراسان یو ګروپ چې کوم کې الرټ دی او التراغه مختلف چې کوم د شرګردي تنظیمونه دي هغه سپورټ کوي نو په افغانستان کې موجود دي هغه یو ریپورت کې کړی دی. ورسره هغه دا هم غلګولې چې افغان حکومت کوم دوه معاهده کې دا درې کاله پوره کیږي او یو کال پورې ټونی ورو چې عبوري حکومت په چې کوم نور ګروپونه دي چې کوم دی وخت اوس افغانستان کې څه موجود دي یا د کرزي ګروپ دی یا د نور ګروپونه یا شمالي کوم ګروپ هغه به ټول سره ملوي او یو مشترکه علم سره حکومت سازي کوي او بیا به مخته یو الیکشن پروسس چې کوم جمهوریت نظام دی هغه کې نظام کې به هغه خلک کومټه کی هغه نظام به کوي خو هغه هم هغه طالبان حکومت چې کوم د اوس پیغام دی ځکه دا کې تاسو ته لک شانتي واضح کړ چې د اوس کوم تازه پیغام دی د ډېر اهمیت لري د ملي تاسو ته مخته خبرونه هم راځي چې دغه کې هبت الله اخوند څخه کوم دی مکمل دا سيزونه رد کړی دي ولې چې دغه شانتي تاسو هم نه دی ورکړی چې مخکې به مونږه سوکو خو او لار دا ویلي چې یو نظام چې کوم اسلامي جمهوریت نظام جمهوریت پکې نشته هغه ویل چې شرعي نظام چې کوم دی هغه نافذ کولو کې خلکو ته ډېر ریفورم کو خو هغه ورو چې کوم نور نفاذ عملیات دي هغه مونږه مخته ټاکو او د سره مخته مزل هم کو خو دغه پیغام کې ټول نه امپورټنت چې کوم هغه د پاکستان حواله سره دی چې اوس مذاکرات هغه طرف نه یو خپ پیغام راغلی دی د اختر په موقع باندې اوس مخته اختر هم راځي نو امید لرو چې دلته هم مذاکرات او خپشکش کم دی هغه وشي او دغه معاملات حل شي ولې چې د سره د اولس یو شمیر ستونزې چې کمی دي هغه هم د سره تړل شوی دي او خاص کر زموږ د پښتونخوا سیمې او پیدا اورال چې کوم سچویشن دی او اورال صورتحال دی نو ان شاء الله په مختصر ازي اپډیټ تاسو سره به شیر کوو خو تاسو نه اخیره کې بیا ریکوست کوو چې د زما نوې د یوټیوب چینل نو په دی باندې تاسو لازمي راشي ولې چې زوړ چینل ما څه داسې مسلې وي چې هغه بند شو یا بند نه دی خو اوپن پروت دی خو هغه کار مې پرې خو ولې چې مختزینه نو دی باندې تاسو ما سره لږ کومک وکړئ چې سبسکرایب او لایک لازمي راکړئ او په خپل مینی اظهار کې کمنټس سره شیر کړئ چې تاسو کوم نظر وي چې مخته هغه باندې موږ کار کوو. ډېر مننه خوشحال او آباد اوسئ.